ملګرو که غواړئ چې د جلی کی سکین د واتس اپ نمبر ترلاسه کړئ نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره د ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د جلی کی سکین د واتس اپ نمبر در کوم او درته به وایم چې تاسو به څنګه د جلی کی سکین سره رابطه کوئ له واتس اپ لخوا. نو ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته کمپلیټ معلومات در کوم نو د ویډیو تر پای به را سره پاتې کیږئ او ویډیو به را سره تر اخره پورې ګورئ. ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د دری مرچل سیریال اداکار جلی کی سکین یعنی اصحاب خراب تابوت جوړونکي ډلګي مشر جلی کی سکین د واتس اپ نمبر به تاسو څنګه ترلاسه کوي او داغې نه بعد به زه تاسو ته د جلی کی سکین د اوو ډرامو فلمونو په اړه هم A to Z معلومات در کوم. او ملګرو دوستانو د دې نه بغیر تاسو ته هیڅ قسمه معلومات نه در کوم. اوس به زیات ملګري ماته وایي چې سمیع الله بای موږ ته د لایف زندګۍ په اړه معلومات راکړه خو د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته درکړي یو که هغه ویډیو تاسو نه وي کتلی چې یعنی جلی کی سکین کله پیدا شوی دی کوم ځای کې پیدا شوی دی نو په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. که هغه ویډیو تاسو نه وي کتلی زما په یوټیوب چینل ته به راشئ په دغه چینل کې به تاسو ته دا ویډیو میلاو شي لاندې به پکې راکوشئ او دغه ویډیو به وګورئ تاسو د جلی کی سکین مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. راځئ په نن ویډیو کې به زه تاسو ته صرف د واتس اپ نمبر او د ډرامو نومونه درښایم. نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سم اسکیل HUB دغه چینل دی دا سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو دوستانو د جلی کی سکین چې کومه پیلنې ډرامه راغلې ده هغه د فولاد الندار سره ده سیره او بله دا خبره ده کوم چې دا ډرامه نه ده دا یو فلم دی که دا فلم تاسو نه وي کتلی ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ د فلم نوم هر څه درښایم سیره تاسو ته په سکرین باندې کوم نوم ښکاري دا به تاسو را کاپي کړئ یوټیوب ته به راشئ یوټیوب کې به سرچ کړئ ملګرو دوستانو دا تقریبا 4 اپیسوډ دی سیره چې کله مو دغه سرچ کړو پیلنی اپیسوډ ما ولیکلو ملګرو دوستانو تاسو را سره کتلی شئ پیلنی اپیسوډ راغللو چې کله زه دا کټ کړم او دویم اپیسوډ ولیکم ملګرو دوستانو نو ګوره اینده لږ لوډینګ نه بعد موږ سره دویم اپیسوډ راغللو ملګرو دوستانو چې بره کوم دو دی که نه دا ما کټ کړلو په دلته کې ما 3 ولیکلو نو تاسو را سره کتلی شئ ملګرو دوستانو د لږ لوډینګ نه بعد موږ سره دریم اپیسوډ راغللو سیره د دې نه بعد ما دغه لفظ بیا کټ کړلو 4 مې ولیکلو او څلورم اپیسوډ راغللو نو دا تقریبا 4 اپیسوډه فلم دی که دا تاسو نه وي کتلی نو ملګرو دوستانو تاسو یې کتلی شئ په دغه کې ورسره فولاد الندار هم کار کړی دی که غواړئ چې د فولاد الندار نه ورسره بغیر کومو نورو اداکارانو کار کړی دی هغه هم موږ ته راوښایه نو ملګرو دوستانو هغه را سره هم تاسو په سکرین باندې وګورئ. ملګرو دوستانو په دویم نمبر د دری مرچل سیریال راغلی دی سیره په دغه سیریال کې هم کار کړی دی تابوت جوړونکي ډلګي مشر جلی کی سکین په نوم باندې سیره دغه سیریال به هسې تاسو کتلی په کمنټ کې ماته صرف دومره ووایئ چې دغه سیریال تاسو په کوم هیواد کې کتلی دی سیره ملګرو راځئ ځو د دریم سیریال په طرف باندې ملګرو دوستانو تاسو په سکرین باندې کوم انځور ښکاري دا دریم نمبر فلم دی سیره که دا فلم تاسو کتل غواړئ کمپلیټ نو تاسو به یوټیوب ته لاړ شئ دغه کوم دا نوم دی دا پروفایل د پاسه کوم نوم دی دا به را کاپي کړئ او په یوټیوب کې به سرچ کړئ چې کله تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ نو د لږ لوډینګ نه بعد به تاسو دغه رقم فلم راشي سیره ملګرو دوستانو تاسو را سره کتلی شئ ترکیش اردو فلم سیره که نه اردو ډبینګ فلم یعنی دا په اردو کې دی او یوه نیمه ګنټه دی تقریبا سیره نو دا تاسو دغه فلم د جلی کی سکین والا په اسانۍ سره کتلی شئ او ملګرو دوستانو په دغه فلم کې ورسره کومو اداکارانو کار کړی دی نو هغه هم را سره تاسو په سکرین باندې وګورئ ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم دا یو څو فلمونو ډرامې درښایم د هغې نه بعد زه تاسو ته د جلی کی سکین د واتس اپ نمبر هم در کوم نو راځئ اوس را سره وګورئ چې په دغه فلم کې ورسره کومو اداکارانو کار کړی دی دا را سره په سکرین وګورئ. ملګرو دوستانو دغه را سره وګورئ دا 4 نمبر دی دغه ډرامې را سره وګورئ دغه 5 نمبر ده او دغه ملګرو دوستانو دغه 6 نمبر ده. ملګرو دوستانو ما تاسو ته د دری مرچل سیریال اداکار تابوت جوړونکي ډلګي مشر جلی کی سکین سیره د 6 ډرامو نمونه انځورونه هر څه په ډیټیل سره درخو تاسو به دغه ډرامه څنګه ګورئ کومه چې د فولاد الندار سره د سیره تر ټولو مخکې درته وایم چې دا ډرامه نه دا فلم دی او 4 اپیسوډ تقریبا کمپلیټ راغلی دي سیره نو تاسو په اسانۍ سره کتلی شئ. اوس به زیات ملګري د جلی کی سکین د واتس اپ نمبر غواړي سیره راځي هغه چې در کم سیره ملګرو دوستانو تاسو به انسټاګرام ته راشئ زه د انسټاګرام ته راغلم سیره دا د ریل آفیشل انسټاګرام اکاونټ ته په دې کې کله چې تاسو راکوشئ دغه پروفایل دغه تصویر دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړلو په دې کې لاندې تاسو ته ښکاري د جلی کی سکین دواړه د واتس اپ نمبر تاسو ته شو کیږي ملګرو دوستانو د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته د یو د واتس اپ نمبر درکړی او زیاتو ملګرو سره رابطه کړې او زیاتو ملګرو سره په ویډیو کال باندې هم خبرې کړې وي ځکه چې ما ته ښکلي کمنټس ډېرو ملګرو کړي او ډېرو ملګرو ویلي چې موږ ورسره رابطه وکړله خو موږ ته راتلونکي ویډیو په جلی کی سکین باندې جوړه کړه. اوس تاسو ما ته کمنټ وکړئ چې راتلونکي ویډیو کې درته د چا
د واتس اپ نمبر درکوم سره نو ماته خپل غونډه کې کمنټس وکړئ چې راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د هغه اداکار چې د کوم اداکار نوم زیات کمنټ کې خلکو لیکلي نو داغه د واتس اپ نمبر به زه تاسو ته درکوم نو خپل کمنټس وکړئ زه تاسو د کمنټ په تمه باندې هم ملګرو دوستانو د داسې ویډیوز لپاره زموږ یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاويږي په بل ویډیو کې به ملاويږو په لوی الله مو سپارم